راځئ دوستانو چې دوه جملې زده کړو په فعل حال جاري یعنې اوسنۍ زمانه او په تېره شوې زمانه کې پرفیکټ زمانه کې. یوه جمله په دوه طریقو درته وایم چې وایي زه راځم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich komme. تاسو چاته وایي زه راځم، دا ورته وایي ich komme. که وایي زه راغلم مطلب تېر شوې زمانه کې زه راغلم، دا بیا داسې وایي ich bin gekommen. دا پرفیکټ یعنې تېره شوې زمانه ده. که وایو زه به راشم دا روانه یعنې مستقبل زمانه ده. مستقبل زمانې ته په الماني ژبه کې دغه جمله څنګه وایو؟ زه به راشم. تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.